بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرونی درس کې مو د سورة زلزال 2 آیاته وویلې او نصیحت باندې مو تاسو عمل کړی وي. نصیحت همیشه زما دا ده ګرانو زده کوونکو چې د تجوید یو ډیر لوی عالم دا وایي چې د هغه سړي چې قرآن وایي، قرآن یادولو کې کوشش کوي او د قرآن د یادولو په وخت کې هغه مخارج چې ورته معلوم شي، هغه مخارجو باندې کوشش کوي چې یاد کړي، ژبه ورته ورسوي او همدارنګه ژبه ورسره عادت کړي. د هغه سړي او د هغه سړي چې دا علم نه کوي او کوشش نه کوي، فرق یې دا ده چې دا سړي کوشش کړی نو صحیح الفاظ به وایي، د سړي کوشش کړی نو د دې به قرآن په تجوید سره وي، او کوم سړي چې کوشش کړی نه ده کړی نو طبعا قرآن به غلط وایي. نو دغه عجمیت اوس په ټولو کې که عرب هم دي په هغوی کې هم دا خلط راغلی دی، نو ټول عجم شوي دي. کله چې ټول خلک عرب وو نو عربو لپاره دا ضرورت نه و چې قرآن که کله وایي نو تجوید ته ضرورت شي، ځکه هغوی فصیح عربي ویلي او د هغوی فصاحت په دې دلالت کوو او د دې تقاضا یې درلوده چې قرآن صحیح وایي. لکن دا چې موږ عجم یو، دا چې موږ عرب نه یو، باید کوشش وکړو چې قرآن کریم مخارج یعنی د حروف هجا چې مخکې موږ تاسو ویلې 9 حروف دي، د دې مخارج یاد کړو او چې کله مو یاد کړه او مو پیژنده په هغه باندې تکرار وکړو، په هغه باندې پریکټس وکړو تر څو یې صحیح یاد کړو. نو ګران زده کوونکو، راځو خپل اصلي درسه. پرون مو 2 آیتونه ویلې چې هغه انشاءالله تاسو یاد کړي دي. کوم سورت و؟ سورت زلزال. دا یو ځل څه وایم بیا نوي درس ته ځو ګرانو زده کوونکو. یو ځل ما سره به یاد تکرار کړئ پرونی درس او بیا به نننی درس چې 2 آیاته نور دي هغه وایو او یا 3 آیاته. نو ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کوي. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا د جیبې سوکه او د بره ثنایا علیا، د بره 2 غاښونو ته چې وایي په عربي باندې ثنایا علیا، پورتني 2 غاښونو داخلي کنارو سره به دا چې کوئ ادا کوئ. اذا زلزلت الارض زلزالها. لام قمری به ډیر ظاهر وایي. ګورئ زلزلت تل لام به ورک نه وي. ارض همزه یا هغه همزه چې د الف په شکل کې ده د را سره چې یو ځای کوو، را شوې مثالیه ده، را به ډکه وایو. ضاد مخکې مو ویلي وو ګرانو زده کوونکو، یاد به مو انشاءالله چې دا د ضاد ادا ډېره سخته ده. چېرې سخته ده نو د دې له وجې نه عجم پکې خطا کوي، یعنی موږ او تاسو اکثر خلک پکې غلطیږو مګر چا چې کوشش په خپله ژبه کړی هغه یا دال ډک ویو یا ضا ویو. د ضا خالص ضا ویل هم غلط دي او خالص دال ډک ویل هم غلط دي، بلکې دا خپل مخرج لري، مشابهت یعنی هغه نرموالي کې ضا ته نږدې ده، لیکن داسې نه چې مکمل ضا یي. بعضې خلک په دې غلطۍ کې واقع شوي دي چې ولا الضالین وایي، دا غلطه ده. یا ارض نه ده بلکې ارض ضاد ده، ضاد صحیح ده. ارض زلزالها. د زین وروسته چې ده الف. موږ او تاسو قاعده ویلې چې الف به همیشه په منځ او اخر کې راځي او په دې کلمه کې وګورئ په منځ او اخر کې راغلی ده. ګورئ حرکت به شته نه، مخکې ته حرکت شته لیکن خپله حرکت نه لري. اذا زلزلت الارض زلزالها. ورپسې آیات واخرجت الارض اثقالها. واخرجت دا ویلی و چې خا ډکه ده، حرف مثالیه ده او دلته لام قمری ده، راه شبه مثالیه ده
الف د همزه په شکل همزه د الف په شکل دغه به هم څه ویو ډکه ویو یعنی دغه را چې مخکې تی زور ده د زور یو ځای کولو سره به بیا هم دا را ډکه ویو او ضاد خو ډک دی سا باندې به هم نفس جاري وي قاف نه وروسته الف د هغه به هم ډک ویو الف بیا مده ده ما یو قاعده ویلې وه ګرانو زده کوونکو قاعده دا وه ګرانو زده کوونکو چې الف دوه حالت درلودل الف ادا دوه حالت درلودل یو ډک الف بل تش الف ډک الف کله چې د اووه حروفو نه وروسته راشي هغه به ډک اوسي که دا اووه حروفو نه وروسته نور راغلی بیا به ډک نه اوسي دلته دغه قاف نه وروسته الف هم ډک ویو واخرجت الارض اثقالها ګرانو زده کوونکو راځو ننني درس ته وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها قاف نه وروسته الف طبعا ډک اما خوله به پکې خلاصه اوسي که چېرته خوله خلاصه نه اوسي نو بیا به حرف مصالیه هوندې ادا اوسي حرف مصالیه نه ده بلکې حرف مصالیه صفت ورکوو لکه موږ حرف مصالیه کې خوله به لږ راپټوي قاف خا صاد ضاد طا ظا چې دې کې بیا دوه قسمه دي یو مطبقه دي او بل غیر مطبقه دي چې څلور مطبقه کوم یو دي هغه صاد ضاد طا ظا ډېر زیات ډک دي نسبتا د دې دریو نورو نه چې هغه غیر مطبقه دي چې خا او غین قاف دی مصالیه د مطبقه نه دي نو اطباق هندې به خوله څه نه کوو مطبقه نه پریدو بلکې خوله به خلاصه لرو وقال الانسان لام قمری انسان دلته الف یعنی همزه د الف په شکل سان اخفا شفوي الف مده نون باندې چې شی لرو بیخ لرو وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها دلته مونږ ویل چې الف په منځ کې راځي ګورئ منځ کې بیا آخر کې صحیح ده که نه یاد هم کو راسره تکرار کوي وقال الإنسان ما لها تکرار کوي وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث يومئذ تحدث يومئذ تحدث يومئذ تحدث 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 ګورئ دلته همزه ده یا شکل کې دی ځان ته ځای غوره کړی دی او ذال باندې دوه زیرونه دي هغه نه بعد څه راغلی تا 15 حروف چې د تنوین نه وروسته او نون ساکن نه وروسته راشي هلته به څه کوو اخفا کوو نو هغه نه یو حرف څه ده تا ده کوشش وکړئ ګرانو زده کوونکو چې اخفا کې خوله خلاصه مه پرېږدئ ځکه اخفا الف نه ده صفت دی چې صفت په خوله چې پټه نو ښه ادا کېږي ګورئ یومئذ تحدث دال مشدد ده اخبارها
أخبارها أخبارها. ګورئ ګرانو زده کوونکو دا آیات زه تاسو ته وایم ورته متوجه اوسئ. یومئذ اخفا راسره کوئ. یومئذ تحدث اخ ډکوئ. با مخکې مې ویلي وو الف ډک الف تش را شبه مثالیه ډکه او ها نه وروسته الف ادا ده. تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. یاد مو کو ورپسې راځو ګرانو زده کوونکو. بأن ربك بأن ربك بأن ربك أوحى لها أوحى لها أوحى لها. دلته څه شی ده الف ده خو لیکن دا الف نه وایو څه شی وایو همزه د الف په شکل نون مشدد کې دوه حرکتو په اندازه غنه را ډکه وایو. اوحى اوحى ګورئ اوحى ح باندې الف ده الف یعنی هغه ولاړ زور ده ولاړ زور که چېرته کیفیت ته وګورو د دې لپاره چې رسم خط عثماني داسې لیکلی موږ یې داسې لیکو لیکن اصل چې ده او ها داسې او ها لیکن مطابقت د رسم خط عثماني لپاره موږ داسې لیکو دا لاندینی غلط ده. لها لها تکرار کړئ ګرانو زده کوونکو. بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو نننی درس چې انشاءالله سباني درس کې به دا موږ او تاسو مکمل پوره کوو صورت او بیا به یې راسره تکراروئ او کله مو چې پوره کړو نو طبعا کور کې به یې ځان سره تکراروو او صحیح یادوو به یې. ومن الله توفیق.